تازه نوې او د خوشحالۍ خبر محمد نبی عیسی خیل په شلوریزو لوبو کې تر دهم مقام رسیدونکی دی. ډیر ورنږدې دی. څومره رنزونه باید وکړي چې ورسیږي. دوستانو هر څه به ویډیو کې درته ښایم. السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د کرکټ نړیواله شورا هره میاشت د لوبغاړو او لوبډلو نوې درجه بندي کوي. هره لوبډله چې په جامونو او لوبلړیو کې ښه وځلیږي مخکې تګ کوي او لوبغاړي هم د ښې کارکردګۍ په صورت کې مخکې سي. خو که یوه لوبډله یا لوبغاړي ښې لوبې نندارې ته نه وړاندې کړي او ناکام شي نو د درجه بندۍ په نوملړ کې هم وروسته پاتې کیږي او نور لوبغاړي ترې مخکې کیږي. اوس د افغان لوبغاړو او لوبډلې د پرمختګ ښې شیبې دي چې د ښې لوبې په کولو سره لا مخکې لاړ شي. بالرانو کې راشد خان تر 30 یمین احمدزي یو 50 او محمد نبی عیسی خیل 9 ځایونه د توپ اچونکو په برخه کې ترلاسه کړل. اوس په شلوریزو لوبه کې د الرنډرانو خبره ده. په درې اړخیزه لوبلړۍ کې محمد نبی عیسی خیل په 2 لوبو کې مثبت رول ولوباوه. هغه په یوه لوبه کې په 18 توپونو 38 منډې وکړې او بله لوبه کې په 54 توپونو 34 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. همدارنګه د زیمبابوې خلاف لوبه کې ښه توپ اچونه وکړه او د بنګلادیش خلاف هم ښه توپ اچونه ترسره کړه. که څه هم محمد نبی ویکټې وانخیستلې شوې خو اکانومي ښه وه. نسبت شکیب الحسن ته تر دې دمه په روانه درې اړخیزه لوبلړۍ کې محمد نبی عیسی خیل ښه دی. د شلوریزو لوبو د الرونډرانو په درجه بندۍ کې لومړی مقام د استرالیایي ګلین میکسویل دی، دوهم مقام د بنګلادیش شکیب الحسن او دریم مقام د محمد نبی عیسی خیل دی. ماکسویل 390 نمرې لري، شکیب الحسن 338 نمرې لري او محمد نبی بیا 313 نمرې لري. په تیرو 2 لوبو کې محمد نبی مثبت رول ولوباوه او کولی شي چې نمرې واخلي او شکیب الحسن ته لا ورنږدې شي. فقط 8 نمرې ته نه شاته دی. په راتلونکو 2 لوبو او بیا پای لوبه کې محمد نبی همداسې مثبت مخ ته ولاړ شي نو کولی شي چې شکیب الحسن را وروسته کړي او د هم مقام ترلاسه کړي. د دوستانو خپل نظر سره لاندې به کمنټ کې شریک کړئ چې آیا را روانه لوبه چې د بنګلادیش سره د محمد نبی وکولی شي چې شکیب الحسن ځای ونیسي. تر بلې ویډیو د الله په امان.